بعض دا وی په ښځه باندې سلام اچول بې غیرتوب دی بعض داسې وایي په ښځه باندې سلام اچول بې غیرتوب دی ورته وایه دا غیرت ته جیب کې کېده شریعت دا وایي چې کور ته ننوځي سلام باچي که خور دې مخې ته ده که مور دې ده که ښځه دې ده که لور دې ده که ترور دې ده که هر څوک ده چې کور ته ورننوتې سلام باچي بعض چې ورننوځي دقه شان خالي یعنې هېڅ هم نه وایي او هغه کور کې چې څوک دغه وي ورته په خیر علي دا غیر شرعي طریقه ده په خیر علي الله دې وبخه وایه هېڅ خبر نه خو دا کوم سړی چې ورننوځي شروع به د څه نه کوي سلام بعض چې ورننوځي له برېتونه وینې څاڅي څه شو راشئ سامان اوچت کوي د پلانۍ لور د پلانۍ او کنځلې او بدې ردې شروع کړي هسې تاسو سوچ وکړئ دا ګوره ډېره ښکلې خبره ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم انس ابن مالک ته څه وایي وایي ته چې کور ته ننوځې او سلام واچوې نو څه به برکت به یې که نه ښه چې ته کور ته ورننوځې او د ننوتو سره ښځه وکنځې ابتدا د شیطاني کار نه وشوه نو دې کور کې به برکت د کوم ځای نه راشي د کوم ځای نه به برکت راشي غټ پټ سړی به یو او د اسلام په دې طریقه به نه خبر چې کور ته وننوځي نو څه به کوې نو دا د کور د حفاظت کولو یو طریقه ده